السلام علیکم مرګرو. الله مو خوشاله او آباد لره. په بنو کې مې یو مرګری او هغه مانه سکر زغستی و. ما سره په یو ځای اوسېدو، دوکان نه سودا کوله، نو بیا هغه چې لاړو نو بیا یې وخت ډېر وشولو، نو ما راشه د هغه به پوښتنه وکړي که چېرته هغه پیسې درکړي. نو زه چې لاړم بنو ته، نو هلته کې ښه مزداره حجره یې وه، او په هغه حجرې کې یو دوه سپي ښه غټ غټ تړلي وو، او زرکان هم پکې یو طرف ته و په پنجرې کې، بل طرف ته سنځریم ګرځېده، او حجرې کې یو سایډ ته چې کوم دی یو 8-10 کسان ناست وو، هغوی روټۍ خوړله. 2 بجې وې، نو زه د سایډ ته کېناستم او هغه ملګری مې رالو ما سره کېناستو. یو کس پکې داسې و چې په خپه باندې ګوډو، او هغه بوډو ته ګوړم کولو، اوبه یې ورته اچولې، او هغه مېلمنو ته به یې روټۍ موټۍ ماخوا دېخوا کې خوله. د سره زه کېناستم، ګپ شپ مې لګولو، دی بیا لاړو، ما ته هم روټۍ راووایسته. 2:30 بجې تقریبا شولې چې روټۍ مې وخوړله، نو بیا ما ته وایي چې چای مې تیاري کړي دي، او روټۍ مې چې خوړله، نو دنه ما سې پوښتنه وکړه چې یاره ستاسو دا روټۍ ډېره مزېداره ده، ما ته ترې ډېره مزېداره خوشبويي راځي، ډېره پسته ده او ډېره ښکلې ده پخ شوې ده. تاسو کور کې روټۍ نه پخوئ، د بار نه راوړئ، د تنور نه؟ ده ما ته وویل چې نه، دا خو مونږ کور کې پخوو. ما ورته وویل چې ها، نو کور کې داسې دومره لایقې ښځې ستاسو شته چې وایي زما یو ورندار ده، او نو هغه دا روټۍ پخوي، دا مېلمانه ټول د هغې په سر دي، د حجرې کارم هم د هغې په سر دی، اخلی پخلی، او کور کې مو یو 3 غواګانې ساتلي دي، د هغوی پیلې شله، هغوی سورې نه نور ته کوله، نور نه سورې ته کوله، د هغوی د باد باران خیال ساتله، د هغوی د اوبو دا وانډه کوله، او مطلب دی چې هر څه ذمهواري د کور د هغه په دې ده. او بیا که هغې ټیم نه لږه اوزګاره شي، نو بیا کپړې مه پرېنځلي، دا کار دی. نو ما ورته وویل چې تاسو دومره نیکعمل او وندار موندلي ده، دا تاسو کوم ځای نه واده کړی دی؟ هغه راته وویل چې موږ خو واده نه دی کړی، دا دغسې یې راوستې وه. څنګه یې راوستې وه؟ وی زما دا سپی چې کوم ولاړ دی، دا زما ورور جنګتلو ته بوتلی و، او هلته کې چې کوم دی کاړه وه د سپو، نو په هغه سپو کې دا ورور مې د بل د دې ورندار د ورور سره اخته شو، په جګړه شو، نو د دې ورور چاکور وویستو، زما ورور یې په چاکوانو باندې ووالو. په دغه ټیم کې ما د روټۍ نه لاس اوچت کړلو، او بس د خبرې ته مې خیال شو، وی په چاکوانو باندې وولو. هغه ټیم کې هسپتال ته مونږ یوړو، خو هغه پاتې نه شو، دغسې او بس مړ شو. چې وفات شولو، د دې ورور 3-4 میاشتې جیل تېر کړلو. جیل نه چې بیا بار راووتو، بیا یې په مونږ پسې خلک لګولي وو چې روغه دې راسره وکړي، روغه دې راسره وکړي. نو هغه بیا مشران کېناسته، او د ده دغه خور یې مونږ ته په سوره کې راکړه، دا چې زما اوس ورندار ده، او یو یې غویه راوستو، حجرې ته په خپله راله، او مونږ نه یې معافي وغوښته، بس مونږ معاف کړو، ومو بخله. نو ما ورته ویل چې ها، نو دا د دې خاوند کم یو دی؟ وی دغه په یو خوا باندې چې ګوډ دی، او دا بوټي موټي چې اوبه کوي، داسې ساده غوندې کې و. نو وی چې دا د دې خاوند دی. زه بالکل خاموشه شومه، ما هېڅ خبره نور هم د هغه سره ونه کړه، او بالکل خوله مې بنده شوله. راپاڅېدم، ما ته وایي چې کېنه، ما مې ورندار ته ویلي دي چای ته پخوي، او هغه چای به اوس کې، ما نه، زما خواته نه کېږي، نه مې ورته د کرزي نه ووی. خو دومره زیات خفه شومه، ما چې عجیبه خبره د پښتنو چې مونږ دومره تکړه خلک یو چې په سپو باندې مرګونه کوو، او بیا په روغو کې بیا دومره بدې ورځې اخیستي یو چې بیا ورته خپلې خویندې ورکوو. نو زه چې د هغه نه راوتم، رخصت مې راواغستو، او د حجرې نه مې خپه بار کړه، نو ما ته د دیوال له خوا نه خپل خیال کې یو اواز رالو چې په سپو مین رور ته مې وایه ته خوشحاله اوسې، زه خو دې غر کپر کړمه، آباد اوسې.